ته چې سترګې توروي ما به ملنګ کې لیلا د پېښوري بنګړي د ماچا خدایه پاکه بنګړي کوم دي وایم چې داسې ښځه مې وي چې په شرم کېناستې او په شرم پاڅېدي نو د هله به مې باغ و خو ځان لا دې رقم وکړي نو خدایه پاکه شبکه مې وځي السلام علیکم. وعلیکم سلام. غزه به ستړي مه شي. انې څنګه یې؟ خیر دی، بس دواګانې کوم. خیر نورو خیر دی، شکر. خیر دی. څنګه راغلې؟ یاره په علاف تېرېدم. ښه. ما ویل چې راشه خاني سره پیالې چوس کا. خو چې سوچ مې کړ د هغه په کور روانو او ما ویل چې راشه سلام نه خو ورشه. نو به د چې دا خبره خو چې بالکل ونه کړي. د خدای ظالم موږ سهار پخ کړی یا کو سړه چې څکي چې دلته راوالم ګرمه خو نشته. خبره دې خو زه منم بعد هوټل کې اوس کوم. ښه. خو ځان لا کور آباد کا یا دې بلا کور آباد کا یا ځان آباد کا بلې خوشي کندر کې ناشته دلته بس کې یاره می غزه خبره خو ټیک ده خو زوی می واده ته غاړه نه دی او کې دي شي چې زه واده کور خدای له زکه آباد کا چې زما خپل کور باندې ما ته پاتره می غزه ما ته در څه پته لګېدلې ده سوي لغړن ګرځو او وست درک نه لګي هم ست خو بیا خې ګورې شته زامن دي ګندي زما خو لغه یو ویل چې سهار روزي ما خامل پیدا کیږي چې دا واده کوم د اخري بخلي خو بقي کنه بس وګورو چې دا خزه وګورو بس دا وا کولو چې داسې کخې وځو کنه یې کوي چې داسې وګورو کنه یا کو جنیا نه کو دا وګورو داسې وګورو خو او بالکل ما خبره بس الله خوشاله کزا نو چې مې و بس خو دې ته وګورې سړي خو باندې باوستي کنه په خپل یو ټل کې سکمنه خو بس کنه چې مې مو په خپل اسینه نه سیمو السلام علیکم ډاډی ګولا. وعلیکم سلام ګل خان راځي. بابا صاحب خوبونه دی او کټوټو دا کټوان پراټو بس ځان نه مې نو شو کای ډوره پېټي په نه ورګړې. دا خو دې ظالمه په کټوان یې سکولو یو شلو مو په پکوړې راغشتې او یو به ډوره راغشتې بس گزارې. نو ما سره هټولې 15 روپے وې کې ما ته کوم نوکری ملو شو او یې نوکری ملو چې نو بیا ګورا. یاره هم تاسو یو سلام کوی زوی کوی خوخه. بیا او کشابه بس تاسو لاګانې نه ختميږي. و چې زوی زلمی شي نو سلام خو سره کې وایا یا مې کوی خوخه یا تعالی علیکم کنه ګنې بیا ځان ما نه خو چارونه کې زه شو پورې نوکر شوی نیم د واټونو مټونو رانه کوم او ته په دې سپینه ګیرو بل واټه کې نه نو ته شرمېږي نه دا اوس وګوره چې اوس دا بل یاره خو هم سمشه کنه سمشه دا خدای ظالم د شپېتو کوي او په دنیا کې ما کې څه چلی خو ځان ظلمیمه نو ګوره چې دا دوی واټه چړیو کې کړه بیا خرابېږي ما ته پټه کنه ګوره بیا ګوره کله نه چې ساتلې مثلاته مانم کار ګوره ځانم ګوري بیا ګورنه کورو باچی دا چې وړې خو باندې پخې کنه څنګه یې کما یاره وې کا بزا وې کا چې ستا خو کړه ځان پیدا کنه څو کوله چا کنه زم نه یاره کوئی خو دا شي یادو سې ودی نو زه وړم چې خپل لاواده کوم نو دې کې څه شرم دوس خو یې مور شته نه یا خدایا پاک خلک په وی چې ستاري سترګو کې ډونه یا نشته چې زه په خپل لاواده نه کړم پلان لکه خزه بس کینا زه په خپل ځان لا غم کوم او کړه نه کوم کړه زمانو خو دې شته کو زمون چې سمولتي ته ما داسې کوشش جنیو ګوري پیډي ولاله کیلی پیډي او ټول فهم ادم کې پریدا ځواني سره ځواني هم بیرته وی خیرا ما داسې ډیلی ښه په خیر ده ګوله خیر نادانه زوی څنګه الحمدلله خیمه ته څنګه با شکر الحمدلله زوی هم داسې کار دی کنه قربان چې ستانه ترور سلوم دي زما خو بلاشه ترولانې دي څنګه یادې کو پاڼه یادې او کجرله یادې او کو سوکه یادې ته کومه ترور مې یادې وای نادانه وایم دا خاندان دي او کو سوپیدار پاڼې دي نو مسلمانانو زمونږ یو بوټی دی که نه نو د خدای ظالمه هلته د څانګه یادومه ښه څنګه ترور یادې ولې خیر شه هغې سره دې څه کار دی یاره ما وي واده ورسره کوم که ته دا خبره وکړه که نه نو غټ کار به وکړې نو چې هغه زه تا له درکړمه که نه او ته ورسره واده وکړې نو موږ له به د پټو نه دا ګیاګانې څوک راوړي نو ګیاګانې خو پرې مه راوړه خدای پاک دونه ښایست ورکړی که نه چې واده شي ٹھیک شو بیا چې زه واده وکړم که نه د هغې نه پسه بیا تا له واده وکړمه ما له پکې واده کې او که نه پرانګو چې دله در کومه بس ټیک داسې کار دی که نه یو تی یو مې ګل خان زوی دی چې څنګه زه واده وکړمه په سبا به تاسو له واده وکړم نو دوکه را سره ونه کړې تا زه دوکه مه ښکارم قسم دی دا ترور در کومه خو ما له واده وکړه واده نه کوم ځه قربان خو خامخا ګورې کابل هلکې ګورې هله قربان مړه ته زما کار وکړه ستا کار شوی بس ټیک ده ځه توبه خدای توبه نو هغه خلک څه وایي چې بوډاګان نه ته په نالت شي نو هغه داسي نو بس څوک اوس قدرت راغلی رسن نه راغلی نه نو مړې مونږ ته ګیلې کو پرېږده ګل خانه مبارک شه زویه
ته مبارک شه خبره مې وکړه خبره مې وکړه کاکا یا الله زمارې توبې د لومبنۍ دویم چې د پلار ګډا مې وړي د په خپل واده باندې دوت انصاف دی یو واده خو لا وروسته دی دا مې صرف خبره وکړه نادان پېژني حق او بالکل پیژنم هغه ستا هغه یار څه دي همدغه په کور کې یو ترور ده څنګه وی هغه مې ویډیو یارې بیا اخو د لمر پخ دی وی توبه خدایه توبه نه خو ستا نه زیاته مانده ده یا مونږ پې څه کوو خو دا کور بیا باد چې چای به هله پخېږي ډوډۍ به پخېږي دا ځای به جارو کوي مېلمه به هله ساتي بس الله دې ته پکې خیر واچي دا چې ګلنو زه خو نور ته نه شم ویلی خو بس نور ټیم مې قریب دی ما نه دا دی کاري بیا د ټیم د چم پته نه لګي خو واده چې کوم دی که نه دی به نه کومه وایي چې زه واده کوم که ښه دي که نه بیا به تا هم ښکلي شان جینۍ وګورم یاره ما نه خو ته مه ګوره بس دی تا چې ځان له کومه خوره وکړه که نه دغه ایشوریا رای ټوکه یا دونه خوږه ښځه ده که نه زه ستا به ډېر ښایسته دي دغه مه کوه که نه ښه بس ټیک ته نو الله دې ته پکې خیر کړي به زه در لاړم ښه که نه په مخې ښه چای وویله واو کښېنه ورته نه نو دې کې خو به دې پیچ ولیو که نه ته پکې ځان له واچوه که نه ښه باقي تا کار دی بس تا ځان له ودونه هم کې مونږ خو ډنه یېرو نو ته وایې نه چې زه واده نه کوم بس ټیک ته بس راځه نه کوم دا را دې مبارک شي ښه بیا مبارک شه دا خوشحاله مبارک شه تا شوه ښه دا زمون دي نو د پلار په خوشحالۍ هم نه خوشحالېږي نو څه وکړمه هر وخت ګاونډیانو کې تاګانې کومه چې چای راکړه ډوډۍ راکړې او چې خپله ښځه مې ګوري نو چای ماله پخېږي ډوډۍ هم پخېږي یا ګلخانه زویه خدای دې پرې که نو وایم جینۍ خبره واوره جینۍ دې راته وویله یاره وایم پلار وایم ډېره تکړه ښکارې او ډېره ښایسته کې دا چال چلن دې ډېر خوږ دی ډېره راباندې ګرانې لرې شه ماته لار وکړې اوازونه مه کوه بده خبره ده نو کور کې ته اواز کولی شم نه نه کور کې په لار کې به ته خامخا اواز کوم څه دې ویلې وایم دې زړه ته مې ډېره پروت دی وایم دا راته ووایه چې رښتې له دا پلار مې کله در ولېږم اوس دې خبره وکړه مور پلار دې راولېږه او داسې بده خبرې لاره کې مه ودرېږه راسه خلک به زړه مې باغ باغ الله شابه چې دا خو هم درمندې دی خو دا څه وکړو زمونږ دغه خوار نصیب دی زه ورته مور ته دې خبره وکړه ښه ورځه صحیح ده ځه یا خدایه پاکه ملګرې ښځواني لاړه وشکور وشوه ګوره قسم ډېر رښته مې ده له کتلې د خو انکار ونه کړي دا څه وې زما خو رشته شوې ده ستا کور څنګه چل شوی دی ټولو خو که تا انکار وکړو نو زه به غرق شم ولې ستا پکې څه پیدا ده نو ماله پکې مالم پکې واده کوي که نه دا څه وې او که نه ستا چې واده وشي بس په سبا له به زما واده وي بس بیا خو صحیح ده چې د دواړو کورونه آبادي او که نه ترور زما خو خوری زه خو باندې خوشحالېږم الله دې خوشحاله که سم ښایسته سړی دی ته به وکړې چې چکۍ څټلې دا دی تور دی سپین دی رښتیا ښځه صحیح ده او زه ورځمه ولې لا مې ماته شوه په کارونو خوری مې په خوشو تشو پسې ګرځي دا نه که چې ترور سره ده ګیاله لاړ شي قچاقو سره ټول شي دا بوساړې دي په ځان یې تړم جینۍ جینۍ دې ماته ویله نو تا ته مې وویل که نه خوشحاله شي په ځوانۍ باندې خوشحاله شي یا ماسې خفه کېږم واده یې شوي دي نه ورکړې به ښه ورکړې صرف همداسې کار دی که نه زما ډېره زیاته خوښه شوې که نه خو دې خوښه چې واده سره وکړم دا څه کې زه خو یې ورکړې به ولې په غوږونو دروند تا ته ما ونه ویلې چا دې ورکړې امیر قلم شاله د خدای ظالمي نو په هغه سنډا څه کې نو څه وکړم زما نصیب خوار دی یو شمچتی ده او بل د ډینګي باچې دی په ما مېلېږي نه خفه کېږه مه که زما خو ډېره زیاته خوښه یې که نه او که دې خوښه یي نو یو شنګاینه به وکړو اواز دې ښکلی دی وی ما خو ودونو له خاص چمبې له خلک غواړي وایي د دې لاس دروند دی چمبې نه سم ګړز وباسي نو بس که دې خوښه چې ګاینه وکړو راځه نو بس راځه که نه زه هم دې خوښ شوم که نه که راځه هلته نه به شي کار وشو
واوره یالکه ته زما دې چنغلې سره خبره شي لکه څنګه سره ګوره مو کې مشره څنګه سوکتا څنګه څوک دا ته چې ورسره پټ پټ ملاقاتونه کوې ته چې ورسره د مینې محبت دا خبره کوې هغه څنګه نو خو زما ډېره زیاته خوښه ده ستا څنګه خوښه ده نه چنغله زما ده بېدن ورسره زما شی ده او خوښه ستا ده یا بیا داسې کار دی که نه چې زما ورسره مینه کړې ده او خواري سره مو خبره هم کړې ده دا خو بیا اسان کار و ښځه دې بل کوي او چې دې نو خبرې اترې به ورسره ته کوې خیر دی که نه ده ته خو یو کلی بل ځای کې به وکړې ګوره زما ډېره زیاته خوښه ده که نه ډېر تبو برباد که ما کړې ده ما ورسره بېدن کړې ده او ته ما ته وایې چې زما خوښه ده